سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. نن موږ غواړو تاسو یو نوی ویډیو وړاندې کړو. تاسو غواړو د رستم تخت در وښیو چې د سمنګان په ولایت کې اوسیږي، د ایبک په ښار یو تپې په سر. نو له موږ سره تر پایه پاسئ او له دې ویډیو خوند واخلئ. ډېره مننه. عزیزانو، موږ هم ورسېدو رستم تخت ته. نو دا هم په ډېره مرتفع غونډۍ باندې، ډېره ټیټه غونډۍ ده نه دا تخت جوړ شوی. ډېره غټه فضا ده او له دې ځایه تاسو کولی شئ د ایبک د ښار ټول اړخونه وګورئ. نو له دې ځایه ټول ښار ښکاري. راځئ یو کامره تاو کړو، تاسو دا ځای وښیو. دا چې تاسو ګورئ له دې اړخ نه دغه ښار د ایبک چې دغه ځای کې پروت ده، دغسې تر آخره پورې. نو هر څونه تعمیرونه دي، ډېر لوی لوی ځایونه که خلکو جوړ کړي هغه نه ښکاري. او په دې اړخ کې دغلته تخت ده عزیزانو، تیږې تره. دا البته ډېر غټ ځای ده، البته ډېر غټ ځای ده. نو دغه غر یې تراشلی او دلته یې دا تخت جوړ کړی ده. ځانو کته به لاړ سو، د دې غارونه به هم ویډیو ونیسو، تاسو ته به ښکلي ښکلي نور شیان هم وښیو. نو تر پایله موږ سره پاتې سئ او له دې خوندورو ځایو څخه خوند واخلئ. سمې جانه، دا ځای هم ډېر عجیبه ځای ده. ته وګوره په هغه اړخ کې، هلته وګوره، هلته شنه لري. فکر دی ده یو شنه په تیږې. نو دا بیخي عجیبه نه ده. دا ځایونه مکمل تر پاسه پورې تراشلي دي، لاندې لارې ورکړي دي. هغه اړخ ته وګوره، هلته لاره ده او دلته تخت ده. نو د دې لاره به کته خوا نه شاید چې دننه لاړ شي څوک، یا له دا خوا نه کته کېږي. نه له دې خوا نه کته کېږي، نه لږ نه لار شاید دغه غار نه ولري. دلته یو غار ده دغه ځای نه. او دا جنو غار لري. خو بیا دا غار دلته خو دا ټول شاوخوا ترغه ده. خو شاید تراشلی ده دی. او تراشلی ده، ټول تراشلی ده. داسې هغه غار کې بیخي عجیبه کار ده په خدای. دا تیږې ته وګوره او د هغه ته وګوره، دا سایې ته وګوره او دلته د دې پښو ځای ته وګوره. ته فکر وکړه د دې په سر به جګېدل، هلته به د پښو ځایونه جوړ کړي دي، هغې جانه به پاس جګېده. نو دا بیخي عجیبه تخت ده. ښه سمې جانه، ته یو ځل کته به سو وبه ګورو چې لاره لري. کته جغل ده، هلته لار لري هغې څه کې؟ لاره نه لري. ښه پناهګاه ده. ټول څه دا کامره واخله، ښایي دا ځان ته د موږ د تخت پناهګاه هم وښیه. ډېر ښه ځای خو ده، خو نیشې به ده لږ ذره. دا یو لاس بل کې ده، دغه به راځه.
ښه دلته پښې ځای هم لري عزیزان دلته د پښو ځای هم لري دلته نه پوهېږه هغلته چې راکښته کېږي هلته ورو پوهېږه بالکل ما واخله سمې جان دا کامره ته واخله دا کامره ته واخله چې موږ ښکته شو عزیزان دا چې ګورئ ډېر ښکلی ښار یې جوړ کړی دی خو دا به ټیپ دی به دلته څه رقم ژوند کوه زه په دې چوټ کې یم ګورې دی څه بیخي عجیبه نه ده او په هر اړخ کې بیا تخت ده دا تیږې وګوره د تیږې به مونږ زمان ځان تور کړی یم دی ښه سمې جان راځه بېرته پاس لاړ شو ځکه دلته زمونږ کار نشته نو چې بېرته پاس لاړ شو او له پاس نه به لیدنه کوو ښه سمې جانه کامره ماته راکړه چې زه راځه دا غار مو خو ولیده ډېر ښه نو راځه خواته به یو دوره وکړو هغه ځای به موږ ګورو چې هغه ځای څنګه ځای ده سمې جان دا تیږې شڼېدلې دي دا په مرور زمان فکر دی دا ډېر زمان دی تېر سوی ډېر زیات به تېر سوی ترې او دا بیخي عجیبه کار ده فکر دا هلته کوم غار مار ما تیږه شاید ولري دننه چې پورته شي څوک یا نه نن هلته ورځي نفر ورځي هلته څه دي خلک ښه نو دغلته همداسې پیاده روي ځای لري دلته راسه نه هلته ګور هلته و هلته هم هغسې سوري تېر سوي دي نو دلته هم د کته کېده بیا دلته ختم سوی دی کته کېده ځای کې دلته نفران کته کېدل د پخوا راځه خواته مې وګورو عزیزانو ډېر عجیبه ځای ته ده ډېر زیات دلته هم دا نور غارونه ورکړي دي چېرته هلته نور غارونه لري نور غارونه لري خو د کته کېده ځای نور نه لري دا که پیدا هم کومه قلط به نشي راتللی دا قلط تراشلی ده دا ته وګوره دلته داسې ځایونه یې ورکړي خو هلته د کته کېده لار نه لري نه لري هاخواته لار نشته خو نه دلته خو لاره نشته نه لاره نه لري هاخواته هغه ډېر غوږ جوړ شوی غوږ دي ډېر غوږ دی هغه کته خونه به شاید لاره ولري راځئ دا کته خونه لاړ شو یا هغه نورو غارونه که لاره ولري هغه پاس خواته خو غارونه شته دي نه کته کې عزیزانو دا هم ډېر دا تاسو وګورئ ډېره جګه غونډۍ ده نو غونډۍ خو د خاورې خو دا ټوله تیږه ده دا غر یې تراشلی ده سمې جانه وړکی ځای و نو دغه یې تراشلی ده مکمل دا ویالو ته وګوره یعنې کوم باران ماران که کېده بیا به داسې به اوبه تللې ترې دغه د ځای رانه دا ټول تیږه ده هلته هم ټول تیږه ده هلته هم ونږدې دغلته هو هلته هم ټول تیږه هغه تیږه ده هغه هم تیږه ده عزیزانو په هغه اړخ کې هم دلته غټ غټ غارونه دي نو نه پوهېږو چې دی کېدای شي دلته غارو کې دی ژوند کوه نو زموږ سره تر پای پاتې دا شاټونه وګورئ بیا به نورې خبرې لرو قدرمنو لیدونکو دغه ځای کې چې زه درېدلی یم دا د رستم تخت په نامه یادېږي د ایبک په یو اړخ کې نو څرنګه چې تاسو ګورئ دا ځای ټول تیږه ده نو دا نه سو ویلی ورته چې غونډۍ دا هم کې دې ته ویلی سو یو د غره یو وړوکی حصه
نو عزیزای دل پشت سر تخت رستم است او دغلته په سر کې یوه کوټه لري اطراف هم دغسې دایره شکله لشم کنل سوی ده او لاندې کې هم ډېر غټې غټې غوچې لري. نو متخصص صاحب این برای تو جالب نیست؟ به نام خدا آخوندزاده هستم. بعد از 27 سال اگرچه من کارشناس میراث فرهنگی و تاریخ نیستم اما شرایط ایره برای ما حکم میکنه که ما ایره ببینیم. این تخت رستم به دلیل اینکه دوری که ارتش قرار میگیره حدودا 7-10 متر پایین کنده شده با ابزار کلنگ و مسترنگ. کی کنده؟ من و شما ملت منطقه دوری را کندن. بعد یک کاسه شکلی اومده، ببین جای پا نداره، ارتفاع 12 تا 15 متر. چرا؟ چون رستم اگر بوده میرفته اونجا امنیتش بدون سرباز هم تامین شوه، چون هیچ سربازی نمیتونه از اینجا عبور بکنه. به خاطر اینه. حالا داخلش هم ممکنه سوراخ‌های داره، مثلا داخلی میره میخوابه یک نفر، اما به عنوان میراث فرهنگی افغانیان عزیز، ایرانی عزیز، ما هم جای دیدنی داریم، بیاید ازش لذت ببرید، براش بها بدید. دور دور نگاه کنید، همه فضای طبیعیه که 1000 سال قبل با کلنگ کنده و ساخته شده به عنوان تخت رستم. در خدمت. بسیار خوب عزیزانو، په دغه څنګه کې بېلابېل نور شیان هم شته چې په تیږې کې رشد کوي. نو متخصص صاحب څنګه چې د ونو د پیژندنې مسئله کې ډېر لوی علم لري. متخصص صاحب درباره همین درخت هم روی ما صحبت بکنید که در داخل سنگ رشد کرده. شما نگاه کنید، هر درختی برای آبی یک درخته، برای دیم زمین خاکی یک درخته، برای کوهستان هم یک درخته. کوهستان یکیش به عنوان بادام بج، بادام کوهی یاد میکنن حتی به کتاب ها. نگاه کن چرا اینجا بادام سبز نشده؟ چرا کوه متراکمه، یعنی سخت افزار، جای ریشه نیست، اومده در درز قرار گرفته. چرا در درز قرار گرفته؟ چون زمانی که بارندگی میشه اینجا ارتفاع بالاست، آب میشه میره درز، این سنگ ها به عنوان سنگابه ها نگه داشته میشه. چون زیر یک مقداری خاک و از اینا هم داخل نفوذ کرده تبدیل شده به بادام. شما نگاه کن اینجا شکسته اما اینجا دوباره رشد کرده، اما اینجا رشد کرده، اما رشد اینجا با رشد آبی متفاوته. ممکنه 20 سال اینجا به یه حد برسه ولی آبی به 5 سال برسه. بالکل. حالا شما نگاه کن زیر دست بهش میگم سنگخسک. یعنی چی؟ یعنی گیاه سنگی، یعنی درخت سنگی. بسیار عالی. و همینطور مثلا بنه و پسته هم عمل میاد. کجا عمل میاد؟ اما توی درزا عمل میاد، نه تو سنگای سخت. بالکل. و اونا نگاه کن میبینید بهش میگن یک نوع خاریه و عنوان یک خاری بیابانزایی، یا مثلا خاری که در درزها نگاه کنید این خار نرفته اینجا سبز شوه، رفته تو یک درز. نگاه کنید خار در یک درز سبز شده اما نامده اینجا سبز شده. چرا اینجا راه آبه داره. این خار اینقدر که میبین بیرونه 2 برابر دیگه هم داخله. بعد داخل سنگابه هایی داره که تا ایام تغذیه میکنه، بعد سنگ یخه نگه داشته میشه. مثل که من به گشنگی عادت بکنم میتونم تا خراب گشنه باشم، ولی اگر روز دعوه خوردم دیگه عادت دارم نمیتونم تحمل بکنم. اینا هم کل درختان کوهی بر درزای کوه ها سبز میشه، نه جای سفت و محکم و اینا. عزیزانو دا غار چې تاسو ګورئ ډېر په زحمت باندې کنلای ده، نو ډېر په سخته باندې و کلنگ باندې. نو دا د کلنگ جیونه دی، بعد لکه دا ریزش کله دا چهار دا غرڅوي دي. بالکل. دا لکه اوس غوندې تکنولوژي و دا صنعت و دا شیان خو نه وه، تنها سلاح شمشیر و آسو. بالکل. و دا و بیا ضد زری دا جوونه چې وی کاږي دا ګوره معلومه دی کلنګو جای ده. او دا سپین بدل چي؟ دا سپین دا گچ دی هم دی غر ده چې حالت گچی چې لري دا شناسوي دی، ولی وی سرکی. سرکی که عزیزای دل میبینید بسیار جای تاریخ کهن افغانستان بیان میکنه و زحمت های ملت افغانستان به خاطر حاکمیت و سیطره که میخواستند در منطقه داشته باشند و تمامی را توسط کلنگ حفر کردند.
متخصص صاحب. حالا یک چیز دیگه ای که من میخوام، چون من کارشناس میراث فرهنگی یا تاریخ نیستم، اما مثلا کشاورزی اینا میبینید اینا جای کلنگ نیست که کلنگ رفته باشه، اینا سنگ آب آیه که برف میباره نم اینجا از آب پر میشه که بعد ما اگه بخوایم استفاده بکنیم مثل که حالا اینها نگاه کنید که بین کوه خالی شده، از جای تالابای ما خشک میشه، اینها نگاه کنید اینا همون سنگ آبای برای بارندگی ها زیاد باشه 1,000,000 سال طول کشید اینهای ما پر شده، ولی ما به راحتی داریم تخلیه میکنیم بیرون. اینا جای سنگا، اما اینا جای کلنگا هست. اینا کو برف و اینا که میآید داخل سنگابا نگه میداره آورا، چون از زیر پر میشه، وقتی زیر خارج شد اینا تخلیهش در رفتن میگیره پایین و اون خیاب میره پایین که نتیجهش فعلا در افغانستان مشخصه که طالابا چشمه ها دارن خشک بشن چون سنگابا ها از بین داره میره. یعنی سنگابا ها از بین خالی میشه دیگه. خب وقتی که تخلیه شد نگاه کنید یک بوجی پر میکنید شما از 4 مغز تا دهنش پوره، ولی آبم بین اینا جا گرفته، ولی زمانی که شما از زیر آب بهره برداری میکنید از در بوجی خالی شده رفتن میگیره پایین. این دقیقاً نتیجه همون چیزایی که فعلا براتون توضیح دادم. متاسف یک گپ دیگه هم هست، سنگ ها به مرور زمان آب به خود جذب نمیکنه. این یک حالا که من بعض جا میرم برای زمین ها میگم وای مردم مواظب باشید، 1,000,000 سال طول کشیده سنگ آباتون پر شده. به راحتی از دست ندید، علم به کار ببرید، جدیدش کنید، بروزش کنید، علوم و فنون بیارید. من اومدم بعد از 27 سال براتون بهترین تجربه و علم براتون بدم، به گپ من اعتماد کنید. ما از کجا شروع کنیم؟ از یک جایی که در حال بحرانی است باید شروع بکنیم. بالکل متخصص بریم دمی طرف جای دیگه هم حفر شده، ایزام دی قدرت سي دلته نور ځایونه هم کنه لیدي ډیر غړ ځایونه دي، نو یو ځل بدلته هم کته سو او دې ځای به مو ګورئ. متاسف به نظر شما اینجا را چطوری تو کنده باشن و اینا کنده شده به اونها جای ارتش. نگاه کن جای کلنگا رو میبینید؟ بله. اینا جای کلنگن، اینا سنگابه نیست. اینا چطور اگر بارش میشد خب باید با اوی این بارش سنگن کلنگ کوه، نگاه از بغل او جدا شده ببین، اونا کلن جای کلنگا، اما اون ریزا میبینید سوراخ اقدی است بین اینا درزیه، اینا سنگاوای اون لایه کوه، ولی اونقدر گاود چقر اونا جای سنگاوا. اینا کلا نگاه کن این حالت ساخته شده بعد اینطوری شده، میبینید ایره به عنوان سیستم امنیتی. اینجا کلا ارتش میخوابیده، داخلی کلا ارتش بوده، بالا سر هم همینطور. اینا یک سربازخانه بوده. متاسف ببینید قدیم در اینجا کمی میکنه این سربازی تو اینجا ایستاد میشده. خب سرباز قرار نیست که حتما خان باشه، سربازه یعنی سربازه، یعنی باید درش که میبودم ایستاد. بله این ایستاد نه، میخوابن اینجا 4 تا نگهبان اینجا، زمانی که اگر یک دشمنی آمد برپا بشن از این سوراخ حمله میکنن دور ای. ولی اگر اینجا مثلا 100 تا سرباز یا اون طرف پشت کوه مثلا ارتش میگرفته و اما اینجا گرفتگی مثلا پولون میکردن، ولی پس چرا دوری کنده شده؟ به دلیلی که از بالا کسی نپتونه بپره. بالکل متاسف بیان که بالا از می رازنای خورترک هم بریم عزیزانو دلته داس یو دوره لپاره داس ځای کنه لایدن نو دلته به ملار سو دای سم جای است کنده شده با کلنگ کنده شده. ولی آره شما نگاه کن این یکی که من براتون توضیح بدم، ببخشید اینا میبینید اینا سنگابه، تمام اینا سنگابه است. اون سوراخ‌ها رو می‌بینید نگاه کن اون سنگابه بوده و اونا جای کلنگ نیست، اما زدن در ایوازی که اینقدر بپره اینقدر کنده شده آمده سوراخ آمده بیرون. از او آب بیرون آمده؟ اونجا رو آب نه، چون آب تخلیه شده که زدن یعنی جای آب هست. اونا می‌بینید آب لایه به لایه همین که میگم براتون آب جمع میشه مخازن زیر زمین اینجا نگهداری میکنه آب، چون سنگ آب جذب نمیکنه. بنظرم رای ای و او وصل است. وصل با هم. خب اونجا چی نگهبانیش بوده دیگه؟ یک بار بریم از اون ایسا ببینیم متخصص صاحب. عزیزانو منگم هم لارس ده سنگ نبای تاسو خیو ده دلتا اینا رای ارتباطی هم به هم. خب اینا نگاه کن اینجا یک به قولن مثلا 10 تا 20 تا سرباز اینجا نگهبانی، چند تا لایه بوده برای امنیت. بالکل اینجا یک گردانی بوده مثلا فکر کن مثلا 10 نفر 20 نفر و اونجا هم همینطور 50 100 نفر، اما دوری همینطوری بود. دیدبانیه. بله بالکل. بریم همونجا یک بالا شویم متخصص یک بار ببینیم عزیزان و رازینو که تاس در افغانستان در تاریخ عجایب بخیم از این طرف منظر میخستند
شما این نه یک لایه درزیه، درزی کوه سرباز. یک دور بزنیم، یک دور دمی ایسه بزنیم. بله. خب یا کنید اینجا میتونه راه داشته باشه برای خودش. بله اینجا راه داره. یا کنید اونجا می اتاق نگهبان او بری راه ای بری راه و بعد راه هم پلوم میکردن، یعنی که کسی نتونه بیه. خب همین تو پیش بریم عزیزانو. دلته زایم ډیر عجیبه جوړ کړی ده او نیا کنید اینا میبین اصلا مثل اونا جای پا نداره. بعد ارتفاع یک نفر نمیتونه از این بپره، اگه بپره اینجا میفته پایین سربازا میگیره میکشه و بالا هم نمیتونه بره. در صورتی که اونجا 100 نفر نگهبانی داشتن دور دو برش، ولی باز هم کاری کرده که اگر نگهبانا هم بیمیره از جا نتونه بره بالا. طریق راه رفتن از بالا ممکنه توسط پله تخته اشاتی بره بکشه داخل. میشه یک تکنیک هم زده باشه که سربازای دشمن فکر بکنه از زیر راه داره، ولی در اصل از زیر هم راه نداره. یک فریب است. یک فریبه و هم فریبه و هم تکنولوژی اون زمان و علم و تکنولوژی و ماشینریش و بیل مکانیکیش همین بوده که با کلنگ باید می ساختن. شما نگاه کن چقدر جا را حفر کرده با کلنگ، چقدر ملت آمده اینجا کار کرده تا ساخته شده. بالکل چند سال. بله بعد ما تا نمیتونی با آسانی از اینا بگذاریم. دنیا میتونه بیان دیدن بکنن ما افغانستان با عنوان میراث فرهنگی که از ما و شما 50 روپیه گرفت از ولایت دیگه آمده بودیم. اگر من خارجی بودم ایشان حتما 500 روپیه میگیریم، چون منی که از ولایت دیگه آمدم میگه ولی از سمنگان نمیگیرن چون مال خودشان هسته. یعنی قانون دنیا اینه. ولی اگه خارجی باشه شاید 200 300 روپیه بگیره، شاید 500 روپیه بگیره. بالکل. چون اینا سالهای سال طول کشیده با عنوان یک جای میراث فرهنگی. بالکل. و تاریخی. عزیزانو دستی به جیکسو لار بسو مخ که حالا شما این نگاه کن با سنگ ساختن، یعنی این رو دوباره ترمیمش کردن، یعنی دوباره بازسازیش کردن، ولی بازسازی هم غلط. این بازسازی غلط است؟ آره این میشه با بوتون طور ساخت تبدیل کنه به شکل خود کو. اما این سنگر هم خب حتما کارشان مونده، حتی این سنگر هم میشه تبدیل کرد از سیمان، یعنی همون سمین ساخت مثل همون حالتی او خیلی مشخص نباشه به دوربین اینا. بسیار خوب، بسیار عالی. یک کم دیگه پیش بریم، یک دور بزنیم عزیزانو. بیا دور به او پکې چې دلته نور چای سته او نور څه عجیبه کارونه په دې تاریخ کې څه وي د افغانستان او نور د دوی څه غوښتل چې دلته ولري. فقط اونجا در نگهبانی بوده دینین؟ بالکل. جای دیگه نیست. جای دیگه. اما اون سراخ‌های بالا به عنوان محافظ بالای سر هست. بالکل اونجا هم غار است. غار است. برای بندای عزیز ما در اول نشان دادیم. اینجا گودش هم زیاده. این چطور گلش زیاد کردن؟ برای اینکه چون اینجا دیگه غرفه نگهبانی ندارن عمیق‌تر کردن که هیچ راهی از اینجا نداشته باشه. و بعدم جلوی دیدی بزنن. اما اونجا نگاه کن اونجا دمی در نگهبانا داشتن به اون کسی بیاد با تیر بزنن. خب چون درش رو به او بره. بالکل. عمقشم بالاه و اما اینجا میرسیم یا اینجا عمقی از اون طرف بالاتره، ولی اونجا دژ نگهبانی یک این طرف یکی اون طرف یکی دمی در و یکی هم اونجا سر قله. خب بله ولی اینجا ارتفاعش از اونجا بالاتره. چرا اونجا دژ نگهبانی مهم نیست آنچنان، اما اینجا اگر کسی نبوده ارتفاعش بالاتره. ببینید زیاد کندن سخت‌تر زیاد. ایزانو دا ډیر په زحمت کنه لیدل دا وګورئ دا یې ډیره ګوله کنه لیده وې ځکه دلته د نگهبانان نه وو د ساتونکو نه وو نو د دې مجبور دومره وکني ځکه چې هغه جنم کو سامان چې دلته لګیږي صحیح ته شوروا جوړي. مسئله هم دغه بالکل ډیر پیچیده شیان آثارونه په افغانستان کې شته او تاسو لیدلی نه یاستئ. حتما موږ سره به وګرځئ، له موږ نه حتما اطلاعات به دریافت وکړئ ان شاء الله.
عزیزانو دا هم د هغه ځای کې تخت و او په دې اړخ کې همدلته یو معبد ده د دې دوی د 2000 کاله مخکې معبد چې من حیث د تاریخي او فرهنګي ځای ګڼل کېږي. نو دا ایسې چې تاسو ګورئ ډېرې ښکلې ایسې جوړې کړي دي. نو دا ټول کنلې دي او دلته به همدا غارونه چې تاسو ګورئ یو غار دوه غاره درې غار څلور پنځه شپږ اوه اته دا هم کېدای شي چې داسې لرګي تېر کړي دوو خواته او دا لرګي هم سبب د څه څه وي سبب د دې څه وي چې دې ته وکولی سي پاس وکني. نو ډېر ښکلي ګلان هم دلته کار کړي په دې اړخ کې او په دې ځای کې چې موږ پوښتنه کړې ده وایي دا د بوت ځای و. ښه د بوت ځای کوم څه کې ښه بله وایي دا هم کېدای شي یو راز ولري ځکه یو کړکۍ ده دوه کړکۍ یوه دروازه او پاس کې هم یو بله غټه کړکۍ ورکړې ده. کېدای شي دا سترګې د بوټي دا سر د بوټي فکر دی ده. نو دا جای د آتشکدي او د پاس کې هم ډېر ښه کنلې کړي دي. رد سمې چا نه وو زبیرون هغه ته ویل کېږي چې هلته کوم بازارک هم ده د دې دوی دغه ځای کې بازار و ګدام یې و. نو هغه به هم د خپل لیدونکو ته وښیو. دلته دا غارونه ډېر زیات دي عزیزانو. نو تیږې زیات داسې کنلې دي او د دې تیږو نه یې داسې کوټې جوړې کړي دي. راځئ چې دننه لاړ سو او دلته دا کوټې وګورئ. ځان دلته یوه کوټه ده څرنګه چې تاسو ګورئ او دلته هم دغسې غټ ځای ده چې دلته به دوکانونه ول یو غار بل غار. دا غارونه بیخي عجیبه دي. نو دا یې چې تاسو وګورئ دا خو دلته هم تیږې کاري کړي دي او خټه ده تیږې خټې. نو په دې اړخ چه کوي صاحب اونجا رو نگاه اونجا که رفتن آلمانیا اونجا یک خونه یخ کویده شد. این به اونان بازارچه اونجا به اونان یک تالاریه. بریم یک بار ببینیم اونجا را. چه کوي صاحب عزیزانو د جانب برته ووزو. این بازاریه اینا بین کوه ها. اینجا بازار است؟ بله دقیقا اینجا بازاره. این کوه ها شکافته شده همون زمان به عنوان بازار زیرزمینی استفاده کردن ازش. اینجا بازار بوده؟ یک بار بریم داخل سعی کنیم. بازار خیلی زیبا. اینجا بعد به مرور زمان سیاهی ها ببینید اینجا آمده آتش کردن. آتش کردن اینجا سیاه شده. اینا رو ببینید اینا از اول سیاه نبوده. بله و بعد هم سنگابه ها از بالا که میرزه اینجا نمناکی میده. خب وقتی نمناکی رطوبت داره جزئی ترین چیز جذب میکنه با خود. ولی اینطوری شده ولی جدیدا تغییر کرده است. یک مقداری بخوام پاکتر شده یه مقداری بخوام. به نظر شما چی رقم یک بازار بوده چون راهش از این داره بسته است؟ اون زمان حتما نفوذ خیلی کم بوده. خب فهمیدید نفوذ اینا به اونان روشناییه. خب درست اینا به اونان روشنایی چون یعنی اینا دوکاکی نیست. نه چون اون موقع تکنولوژی خب به این حدی نبوده که بخواد برق تولید بکنه. اینجا یعنی دو طبقه یک راسته دو راسته این به اونان روشناییه. بالکل اینا نگاه کنید بعد بازسازی شده از گل و گشت ساخته شده. ببینید کنارش به خاطر که نتونبه چون اون زمان نه برق بوده و نه تکنولوژی و نه هیچی. بسیار جای زیبا دیگه. تاریخی کهن افغانستان 2000 سال پیش از میلاد. خب چکری صاحبی چی است؟ این به عنوان آتشکده اینجا هست. آتشکده. خب اینجا آتش میگذارن آتش میکنن و بعد این به عنوان اگه یه نفتی یک چیزی میخواد برزه از اینجا حرارت مثلا چیز میکنه میره داخل این به عنوان یک بادکش یه هواکش. خب بله اینجا اگه بخواد بعد کوه اینا که میشه میتونن اینجا صندلی بزرگ 10 نفره قرار بدن بشینن تکیه بزنن. بالکل که گرم باشن در زمستان.
این ساخته شده برای همین. بالکل عزیزان دا تاسو ګورئ دا وګورئ داسې لاره ورته ورکړې ده نو داسې سم ایران بهش میگن کرسی. کرسی بهش میگن؟ بله. یه قسمت چی باشه؟ یک قسمت این هم اینجا به عنوان یک خونه پذیرایی اولی مقدمه میمانای دست دو میان اینجا کفشاشان رو میکشن جایی مثلا اونجا اینجا میشینن یا لباس عوض میکنن یا مثلا اونجا نگهبانی یا فلانی اونجا میشینن 7 تا 8 تا 10 تا یا سرباز یک کرسی بزرگ جاشون رو گرم بکنن و بعد مقامات اصلی میمانسرا اینجا به عنوان یک کاخی 2000 سال قبل این کاخهای اینا رو کاخ ویژه تاقچه‌های حکاکی شده به معماری ایرانی. اینا تاقچه‌های بعد پرده‌های آویزان میشته پشت اینجا بارا رو میچینن. چی رو میچینن؟ مثلا یکی پتولی‌ها توشک چیده میرن بالا. یکی دیگهش مثلا الماری و اینا که اون زمان از چوب میسازن حالا میسازن به عنوان الماری ابزار جنگی طلا بابد یا مثلا فلان چیزا. این یک جای پذیرایی یا از مقامات دولتیه یا برای یک سرلشکره یا برای یک از اینا ساخته شده. بالکل عزیزان و داشت تاسو ګورئ به شکلی بهش میگن معماری اسلامی یا معماری مثلا زرتشتی. این چون معماری ایرانی. بالکل این معماری فارس. شما نگاه کن این حکاکی ها ببینید دقیقاً پایه و کاری ها داره. اینا رو میگن ایرانی. عزیزان و داشت تاسو ګورئ ډېره ښکلې حکاکي ده نو په دې اړخ کې چې تاسو ګورئ داسې ښکلي شکلونه دلته ورکړي دي په دې اړخ کې په دې اړخ کې دا تیږه تراشلې ده نو دا یې لکه ګاجبورشي وکړه لکه ګاجبورشي تیږه ته پرې کړي دي جوړ کړي دي. هغه وګورئ هلته نقش نگار هماغه په هماغه حالت کې ایښي دي. نقش نگار ګورئ معلومه ده د توپ غوندې شکل لري. توپ غوندې شکل دغونه هغه لري. ګوره دا شیان هم یو تزیین دي چې بیا په مرور زمان دا تیږه ګچي دي. ګورئ وشړېدلې ده هغې وخت کې خلک ګچ پېژانده ټول حکاکي سوي وو که نه. بالکل دغه ټول حکاکي سوي یو سر نه شړېدلي دي نو د مرور زمان دا غټه تیږه دا غر چې دي او آهگی ورته وایي یا چونه‌ای ورته وایي. کله چې اکسیجن ورسېږي خپل بین مثلا دغسې لکه هغه شړېږي. بالکل دلته دغه نفس هم د چا په تنګېږي یو رقم. ګوره دا نفس تنګېږي نه په دې چې یخه ده هغه هواکش ده. هواکش طبیعي ده لکه اوس دا ساختمانه چې جوړېږي دا یو موټر پکې نصبېږي بیا وو تاوېږي راباسي ولې هغه طبیعي هواکش. بالکل هم طبیعي هواکش هم روشنایی برق هغه د نور لپاره مثلا د دې چې رانازي نور هغه یعنی دلته به د هغه کېناسته وکنه. ګوره دا جای مشخصه ده دا د مقامات جای ده میز و مثلا دا شیانی سلطنتي یا مثلا یا لاندې هم تیکه کاره کړې ده وکنه. دلته مثلا دغسې تخت اولا هغه مقام یا مثلا مقام قضاوت وي یا مقام ارتش وي یا مقام مثلا سپاهیان هغه وخت چې یا کوم مثلا اصلا پادشاهی. بالکل او عزیزانو دا وه زموږ د دې برخ څانګه ده چې تاسو وګورئ له دې ځایه به مونږ ووځو نو بیا به خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو زموږ نننۍ برنامه د تخت رستم په هکله وه. هیله د دې مو خوند اخیستی وي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ او ښایسته کومنټونه ولیکئ. انشاءالله چې نور ویډیوګانې هم تاسو په چوپړ کې وړاندې کوو او ښایسته د افغانستان تاریخ درښیو. ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره